الله جل شانو فرمای تر هغه پورې دې سره دوستی مکوئ سو پورې چې دې ایمان نه راوړي او چې کله ایمان راوړو بیا ته سموای ځان سره کې دوستانه مرګرتیا وسره وکي او کدا سني چې چرته په لاس ترزي الته قتل کوي چې پرې نه ده مخکې تاسو خیالو یو آیت مبارکه تیر شو چې مسلمانان په یو بحث کې اخته شوي چې د مدینه منورې په لار باندې د مکه مکرمه یو قافله تیریدا او په هغه کې هغه منافقانو کم منافقان چې د مدینه منورې نه تلیو مکه مکرمه ته په مدینه کې ځان مسلمان حسابو او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خلاف کار شروع کو د کفار مکه سره مشرکان سره یوځای شو نو کله چې دی په لار اتلنو مسلمان خپل منځ کې دوړلی شو په دې خبره کې چې یاره چاوي دي مسلمانان دي سوت نه وایو چاوي چې نه دا خو ارست یالو ځکه دا مرتد شوي دي د دینه ډیر زیات نقصان را رسیدلی موږ ته نور بم نقصان را ورسی په وخت دی مخنیوي کول پکار دي روکتام او انسداد پکار دی چې دی بیا چرته داسې څوک اونکی نه الله جل شانه دی آیت مبارکه کې او فرمایل دانه آیت مبارکه چې ودوا لو تکفرون کما کفروا الله خو د مخ کې فرمایلی چې فما لكم في المنافقين فئتين تاسو د منافقانو په حق کې ولې دوړل شوي والله ارکسهم بما کسبوا دا خو الله جل شانه کفر ته واپس کړی دی په کفر کې اوس شک نشته ولې دی عملونه او نیتونه داسې خرابو او د مسلمانانو د دین سره او د قران سره او د پیغمبر سره د دشمنی و د اغي د وجه واپس شوی دی کفر ته دی په کفر کې شک نشته خو اوس دا داسې خلک دي چې دا ستاسو دوستان او مرګري نشي کېده دي ستاسو دوستان او مرګري نشي کېده تاسو چې دا سوچ کوي بعضي مسلمانان چیرې د دې د ایمان او د کفر پته نه لګي چې مسلمانان دي چرته الله جل شانه فرمایل چې نه دی په کفر کې هیڅ شک نشته نو تر هغه پورې دي سره دوستانه مکوي هغه پورې دي د دې مرسته مکوي حتی یهاجروا حتی یسلموا ويهاجروا تر څو پورې چې دی ایمان نه راوړي او بیا مدینه منورې ته راغلي نه چې مدینه منورې ته راشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکي او د مسلمانانو مرګرتیا وکي او صحیح ایمان راوړي بیا ټیک ته تاسو مرګري کېدې شي او کدا سني بالکل تاسو دې سره مرګرتیا نشئ کولای دا الله جل شانو دلته د دې خبره تذکره وکړه چې حتی یهاجروا فی سبیل الله چې دې سو پر هجرت نه کړي تاسو دې سره مرګرتیا مکوئ خدا هجرت الله جل شانو فی سبیل الله ذکر د فی سبیل الله نه مراد صرف دا نه ده چیرې صرف د مکې نه بدی مدینه ته هجرت کوي دا خو د هغه وخت سره خبره وا الله جل شانه فی سبیل الله صرف داسې پکارو چې حتی یهاجروا من مکه الى المدینه تر دې پوری درسو پوری چې هجرت نه کړي د مکې نه مدینه ته تر هغه پوری داستاسو دوستان کې دي نش پکار خو ځه وا خدا مکې نه مدینه ته داغه پځه الله جل شانو تذکر وکړه فی سبیل الله ان سو پر دي د الله په لار کې هجرت نه کړي نو دا سه مطلق لفظ الله جل شانو ذکر کو چې دا په هر زمانه باندې فټ کیږي نو هجرت دا په دوه قسم باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د مکې نه هجرت کو مدینه منورې ته نو هجرت په مسلمانانو باندې فرض یا چا چې به ایمان راوړ په هغه باندې هجرت فرض عین او فرض عین بیا چې کله مکه فتح شوا نو دا فرضیت فرضواله د هجرت ختم شو کله چې مکه فتح شوا نو بیا فرضیت ته هجرت ختم شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې کله چې مکه فتح شو په هغه موقع باندې نبی رسول الله صفا او فرمایل چې لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونیه چې د
مکی د فتح نه پس اس هجرت نشته که سپاتی نو هغه جهاد دی او نیت دی هغه هجرت والا قصه اوس ختم شو نو دا خو هغه هجرت کم چې خاص هجرت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو چې درجه د فرضیت لرله اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتح مکه کې اعلان وکړ چې اوس هجرت ختم شو او بیا یو بل قسم د هجرت پاتې شو هغه هجرت ته ګناهونو نه هجرت ته د خطاګانو نه هجرت ته د هر هغه سیز نه خپل ځان لري کول دي هجرت کول دي د هغه نه چې کومه نافرمانی د الله جل شانه کم چې د شریعت خلافي کم کار د هغه کار نه لري کېدل دغه ته اصل هجرت وي او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په خپل احادیث مبارکو کې چې والهجرت من هجر ما نهى الله عنه هجرت دی ته وي چې ته د الله جل شانه د سنه منع کړي بس د اغې نه هجرت وکا ابل روایت کې راځي چې هجرت څه شی دی من هجر الخطايا والذنوب کم سړی چې هجرت ته خطاګانو نه او د ګناهونو نه کې دا هجرت ته اصل بهترین هجرت نو هغه کم مصطلح او کم خاص هجرت چې د فتح مکه پورې د فتح مکه نه پس د قیامت ورځې پورې چې کم هجرت باقی دی هغه کم هجرت ته د ګناهونو نه خپل ځان لري ساتل دغه هجرت چې کم ځکه ګناه کیږي د هغې نه لري اوسېدل او دغه د مؤمن صفت هم دی الله جل شانو په سورې فرقان کې دې تذکره کړې چې زما بندګان د هغې 12 صفتونه دي یو صفت پکې دا دی چې والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما دی به د ګناه ځای ته نه ورځي بس د عباد الرحمن د الله جل شانه د بندګانو چې الله او خپل بندګان ویلي دي ګوره الله جل شانه چې کله په محبت کې راشي کنه ډېر په محبت کې نو هغه به د خپل بنده لپاره د لفظ یو لفظ استعمالي عبد عبد عباد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بر اسمانون راتلو د معراج چې کوم واقعه ده نه هغه واقعه هغه ته لګو ګور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم نه ذکر شوی دی وته نه دی ویلی چې زما پیغمبر الته لفظ ذکر شوی زما بنده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاکی د اغزاد لرا چې خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بنده هغه د بیت الله شریف نه د بیت المقدس پورې د شپې په لږ شانتي حصہ کې بوتلو پاک ته اغزاد نو سبحان الذي اسرى بعبده د الله جل شانو خپل محبت ذکر کوي چې دا د محبت ملاقات د الله جل شانو او بیا د بیت المقدس نه چې کوم اخوا سفر شوه دی د الله جل شانو پوری په هغه کې الله جل شانو په سورۃ النجم کې واقعه ذکر کړی دا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبنا وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى الله جل شانه خپل بنده ته وحی وکړه دا معراج واقعه الله ذکر کوي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ټول واقعه دغل تم چې لفظ ذکر شوی د الله د محبت چې د خپل بنده سره د محبت اظهار کوي نو بنده لفظ عبد لفظ ذکر کوي عبد الله جل شانو په سورې فرقان کې الله جل شانو د خپل بندګانو 12 صفاتونه ذکر کړي زما بندګان چې زما سره محبت کې کم خلک دی عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ټول تذکرہ کړي بیا وروسته الله جل شانو فرمایي زما بندگان هغه خلک دي چې یو صفت په کې دامي والذین لا یشهدون الزور چې دی به د ګناه مجلس ته نه حاضرېږي واذا مروا باللغو مروا کراما کله چې د ګناه پس یو ځای باندې تیریږي ډېر په عزت په تیریږي د ګناه ځای ته به ودرېږي نه دا د الله جل شانو د بندګانو صفات دي چې کوم خلکو سره الله محبت کوي نه خبره مې دا ذکر کوله چې د ګناه نه خپل ځان لرې ساتل دا هجرت پاتې شوی دی
نبی علیہ السلام مبارک فرمایل من هجر الخطايا والذنوب ځان د ګناهونو او خطاګانو نه لرې ساتل دې ته هجرت وایي. دغه هجرت ته فتح مکې نه پس پاتې شوی دی، دا اصل هجرت. خو دلته چې الله جل شانو د کم هجرت تذکره کړې هغه مصطلح او خاص هجرت ته چې د مکې نه مدینې منورې ته دی. الله جل شانو فرمایي کم منافقان چې ستاسو نه تښتېدلي دي چې دوی څو پورې واپس نه راغلي، هجرت یې نه کړی، هغې پورې دا ستاسو دشمنان دي، دوی سره دوستي ونه کوي. هغه که ایمان یې راوړو او هجرت یې وکړو نو بیا ورسره تاسو دوستي کوئ، او که مخې واړو نو بیا چېرته میلاویږي دا منافقان قتلوئ. نو مطلب دا یا صحابه چې دوه ډلې شوي د منافقانو باره کې، نو کم خلک چې دا خبره کوي چې دغه منافقان کافر دي او وژنو او نه پرېږدو، هغه په حق باندې دي. دا مطلب شو. الله جل شانو فرمایي تاسو د ایمان سوچ کوئ، دا د ایمان خلک دي، دا د مسلمانۍ خلک دي، تاسو په دې خفه کېږئ. په دې ولې خفه کېږئ؟ هغوی خو غواړي چې تاسو کافران کي، هغوی خو ستاسو کفر غواړي د دې دپاره چې په جهنم کې تاسو یو ځای شئ، بیا په کفر کې تاسو یو ځای شئ د دې سره. هغوی خو دا غواړي او تاسو د هغوی د ایمان سوچ کوئ، داسې مه کوئ. الله جل شانو فرمایي ودو، دا منافقان غواړي لو تکفرونه، کاش چې تاسو کفر وکئ کما کفرو، لکه څنګه چې دی کافران شوي دي، فتکونون سوا، نو تاسو به یو شان شئ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تاسو منیسئ د دینه دوستان، حتی تر دې پورې یهاجروا فی سبیل الله، چې دی د الله جل شانو په لار کې هجرت وکړي. دا فی سبیل الله د الله په لار کې یا د الله د رضا دپاره، دا مطلق لفظ ذکر شوی دی. مطلب دا چې هجرت په دوه قسمه دی، صرف هغه هجرت نه وکړم چې د مکې نه مدینې ته و، بلکې یو بل هجرت هم دی د ګناهونو نه هجرت کول. او دا ټول ارسه به د الله جل شانو د رضا دپاره، ځکه دا فی سبیل الله لفظ ذکر شو. فان تولوا، که چېرې دوی مخ واړو او هجرت یې ونه کړو، نو فخذوهم بیا یې ونیسئ، فورا یې ونیسئ، واقتلوهم او قتل یې کوئ، حیثو چرتم چې وجدتموهم تاسو دی عمومئ، چرتم چې د میلاو شي بس قتلوئ، پرې نه دی. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، او دوی سره ستاسو دوستانې او د ملګرتیا هېڅ حق نشته. لا تتخذوا، تاسو مه نیسئ منهم د دوی نه ولیا دوست، ولا نصیرا او نه څوک مددګار. الحمدلله. په قسطونو باندې ګاډی، موټرسایکل، فریزر وغیره اغستی شو، ګناه اغستی شي، بل وزمې ته ویلو قسطونو باندې یو څیز اغستل جایز دي، هېڅ نقصان پکې نشته، خو شرط ولدا دی چې ریټ متعیني، چې ریټ خوځي را خوځي نه. دا یو موټرسایکل دی، زه په 24,000 په نقدو خرڅومه، که چېرته ما نه څوک په قرضو باندې علي نو بیا په 50,000 خرڅوم، ټیک دی، پوهېږئ. خو ریټ په دقه 50,000 که وخت پې اوړي، که میاشت اوړي، که 2 اوړي، که 3 اوړي، قرض دی. د وخت تېرېدو سره چې ریټ نه سیوا کېږي او متعیني، نو په داسې قسطونو کې هېڅ نقصان نشته. اوس فرض که دا د ستمبر میاشت ته یو سړی موټرسایکل لري او دی وایي چې دا زه په قرض باندې خرڅوم 50,000، چې ما ته به د دسمبره پورې 1 دسمبر پورې پیسې برابرې، نو 1 دسمبر راغی او 50,000 د برابر نه کړې، پوهېږئ، قسطونه برابر نه کړه، څه پاتې دي، نو دی بل سړی به داسې نه کوي چې د 50,000 کې بیا څه وکړي، سیواوالی وکړي، زیادت پکې وکړي. نه، 50,000 ریټ په متعیني. د بینکونو په شان کار به نه کوي چې ورځ وړي او نور سود پسې سټارټ شي. هغه قسط درست نه دی چې پیسې پکې متعین نه وي، پوهېږي چې پیسې پکې خوځي را خوځي، هغه قسط جایز نه دی. نور د نقدو یو ریټي او د قرضو بل ریټي، دا جایز دي، کې څه نقصان نشته. دی وایي چې موږ د دوایانو دکان کې کار کوو او په دوایانو باندې ریټ کله نه یې لیکلی او کله یې پې لیکلی، نو موږ پې خپل یو پرایس لیبل ولګوو، پرایس لیبل. نو داسې کول درست دي که نه؟ دا داسې ناروا دي، داسې نه دي کول پکار، ښه، چې په هغې باندې ریټ یو لیکلی او ته پې د پاسه بل لیبل ولګې، دا خو دوکه ده. هلته
پرچیزنګ پرایس چې کمی پرچیزنګ پرایس تا چې په کم قیمتي خرید تا چې کم اغسته ده نو هغه په هغې باندې یو لیکلی دی او ته پې بل ولګې د خلکو دوکې دپاره دا دوکه د ناروا دي. دی وایي چې د سکول استادان حرامه تنخواه لي 3 میاشتې چوټیانې په کال کې د کرونا د وجې نه 6 میاشتې چوټیانې وکړي ریټایرمنټ نه پس فری پنشن دی هېڅ محنت نه کوي کور کې ناسي وایي دا حرام خواره ته پوهې ولې نه ته داسې حلال خورې چې حرام خواره ته پوهې ولې نه. مسلمانه که د سکول استاز کار کوي یاد ساتي ځان سره یو خبره کم سړی چې سرکاري نوکري د هغه یو پرې اپوینټمنټ وشو پوهېږئ په دې خبره باندې دې ته اجیر خاص وایي د شریعت په اصطلاح کې اجیر خاص دې ته وایي چې بس هغه یو خاص وخت لپاره د سر په ټیکه او په اجاره باندې اوس حکومت هغه له 3 میاشتې چوټي ورکړه د چا چې هغه نوکر دی یا د کرونا د وجې 6 میاشتې چوټي ورکړه نو ته ولې سوځي تا ته څه تکلیف دی او ټیک ته که هغه په خپل کار کې دوکه کوي 2 نمبري کوي وړو ته په ټایم سبق نه ښیي کلاس ته په ټایم باندې نه ځي نه دی به الله تپوس کوي دا چې دې په عوض کې څه میلاویږي هغه روا نه دي دله پکار دي چې ځان نه کټینګ وکړي او دا پیسې واپس داخلي کړي د حکومت سره چې یاره زه کلاس ته په وخت نه یم راغلی دا والی واپس که داسې کارونه کوي بیا تنخواه ټیک نه ده هر یو څیز دپاره خپل اصول یې داسې نه وي چې هغې له اوس حکومت 3 میاشتې چوټي ورکړې ده او طالب غصه درځي چې دی ولې ورکړي دا مختلف الله جل شانو ورچاله درجه ورکړي مقام ورکړي ته بل اوس پروفیسر تم غصه کېږي پروفیسران د هغې ډیوټي یا 3 ورځې په هفته کې یا 4 ورځې کلاسونه ته به قار به ولې تاله قار درځي ولې حسد کوې مسلمانه بس د هغې خپله عهده ده نو ته پی ایچ ډي وکړه ته به هم بیا داسې شي پی ایچ ډي وکړه پروفیسر شي بیا به ته هم داسې شي هغه محنت کړی دی د هغه نه لاندې یو سړي محنت کړی د سکول استاز دی پرنسپل دی هیډ ماسټر دی نو هغه نور هم داسې د هغه نه لږ لاندې عهده کې د هغه نه لاندې سړی صرف د سکول استاز دی او د هغه نه چې لاندې کم سړی دی هغه د سوال والا په شانتې دی دا خو الله جل شانو مختلفې درجې انسانیت انسانانو له ورکړي دي دا دې لپاره چې د یو بل په کار راشي که سکول استادان هغه 2 نمبري کوي نو دا د هغې ګناه ده ناروا دي نور که د حکومت ته طرفه هغې ته څه پیکج میلاویږي یا بل څه میلاویږي نو تاله دې په دې قار نه درځي دا ستا ګناه ده اوس. دویمه خبره تا دا کړې چې پنشن هغې علي او فری علي فری ولې علي دا زموږ یو استاذ محترم دامت برکاتهم هغې په کلاس کې یو ځل دا وفرمیل چې پنشن حرام دی هر میاشت چې پنشن راځي ما ورته دا درته چا ویلي ته څنګه وایې چې پنشن حرام دی ما ته وایي دا دی چې په کور کې ناست دی ډیوټي خو ده ختمه شوې دی دا پیسې د څه علي ما یې ته ما ته دا ووایه چې 15 کاله هغه حکومت له ورکړي څو 15 کاله په دې 15 کاله کې که د ځان له کاروبار کولی د به څومره کاروبارونه روان کړی وی که نه مې شو اوس هغه خپل ځان وقف کړی حکومت ته اوس حکومت له هم پکار دی چې هغه غریب ضعیفه شوی کمزوری شوی چې د ټولې زندګۍ خیال وساتي که د دا وخت حکومت له نه وی ورکړی سکول له نه وی ورکړی د به ځان له غټ کاروبار کړی وی که نه داسې نه وه بینک بیلنس پې وی د ده به جایدادونه وی هر څه به وی د خلکو څنګه جوړ کړي نو پنشن کې هېڅ نقصان نشته ښه هغه تیار خواره نه دي څوک غلط کار کوي هغه هر چاته پته چې زه غلط کوم او زه ټیک کوم حکومت خو ټول په سود باندې چلیږي نو د هغې چې څونه سرکاري نوکران دي نو هغه هم حرام خواره دي او د هغې کمایي حرامه ده ولې حرامه ده کمایي هغه حرام وي چې سړی حرام کار کوي یا براہ راست حرامي ګټي اوس کرنٹ اکاؤنٹ ولې جایز دی د بینک کرنٹ اکاؤنٹ ولې جایز دی وجه د هغې دا ده چې کرنٹ اکاؤنٹ ستاسو ګناه خو په هغې کې نشته حالانکه کرنٹ اکاؤنٹ هم ناروا دی ظاهري ده ته پیسې ږدي په بینک کې هغه په دې څه کوي په دې پیسو هغه به سود کوي مخکې خو ته خو په دې نه خوشحاله چې زما په پیسو دې سود وکړي او نه ته سود کې په خپله باندې ته نه براہ راست سود سره ټچې او نه دا غواړي چې سود دې وشي پوهېږې په دې خبره باندې نو په دې کې څه د حرامو خبره خو نشته په جومات کې د ورک شوي څیز یا د جنازې اعلان کول څنګه دي بالکل ناروا دي ناجایز دي
نه به د جنازې اعلان کیږي په جمعات کې او نه به د ورک شوي څیز اعلان کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی ده. او دویمه خبردار چې جنازې اعلان په جمعات کې خو څه کې بار چې د سپیکرې ګرځي دام ناروا دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک منع کړي چې د جنازې تشهیر به نه کې، جنازه به نه ایډورټایز کې چې خلکو ته وایي چې جنازې له راځي. او دومره کولی شي په جمعات کې یو محله کې مړی شوی دی، د امام له پکار دي چې هغه وایي چې هلکه پلانکې زموږ په محله کې وفات شوی، دعا ورته وکړي او د خپل کسان په جنازه کې شرکت وکړي. داسې درست ده. نور د ورک شوي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل کم سړي چې په جمعات کې دا اعلان وکړو چې زما نه یو څیز ورک شوی، وایي خیري ورته وکړه چې الله جل شانو دې اړو په لاس در نه کړي. پوهېږي دلته څوک وایي ما نه شناختي کارډ ورک شوی دی، څوک وایي ما نه دا چل شوی دی، ما نه دا چل شوی دی. څه چل شوی دی؟ دا څیزونه ټیک نه دي. که بیا د چا ډېر زیات دغه وي که نه، ډېر زیات خفه کېږي یو سړی او هغه وایي چې د دا فیصله لږه سخته فیصله ده، د قرآن او د حدیث دا فیصله انتهایي سړي ته سخته ښکاري. خو که یو سړی وایي دا فیصله سخته ده، نو هغې د خپله اذان خانه او خپل سپیکر د جومات نه بار ولګوي، بیا د پې اعلانونه کوي. ښه نور په جومات کې اعلان کول د ورک شوي څیز دام ناروا دي، او د جنازې اعلان خو هسې ناروا دی چې تشهیر دپاره ته څه کوې او ګرځې او سپیکر یې ګرځې د درګۍ پورې او داسې د جلاله پورې او داسې د کاټلنګه پورې او داسې د بدرګۍ پورې ځي، او دا څیزونه ټیک نه دي، درست نه دي. د ولیمې شرعي حیثیت څه دی او د دې مسنون وخت څه دی؟ ولیمه هغې روټۍ ته وایي، هغې خیرات ته وایي کوم چې د واده په موقع باندې وشي. دا مسنونه طریقه د سنت مؤکده دي. نبی علیہ السلام یو صحابي واده کړو، څو ورځې پس راووتو، نو د واده اثرات نبی علیہ السلام په هغه باندې ولید، په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه باندې. عبدالرحمن او څه چل کړی؟ یا رسول الله واده مې کړی دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل اولم ولو بشاتن، هلکه ولیمه وکړه اگر چې یو چیلی ولې نه خو ولیمه وکړه. نو ولیمه سنت مؤکده ده. د دې مسنون وخت څه دی؟ کله چې ښځه خاوند د یو بل سره میلاو شي، د هغې نه پس ولیمه پکار ده، د هغې نه مخکې صرف خیرات ته ولیمه نه ده. ښه د ولیمې ثواب نه میلاویږي، د خیرات ثواب میلاویږي. زموږ چې کومه طریقه ده درسته نه ده. اول به ښځه خاوند میلاویږي، د هغې نه پس په بیا څه کوي؟ ولیمه به کوي. دا صحیح طریقه ده، مسنون طریقه. زه بیمار یم او زه غواړم چې یو مولي صاحب د زما په ځای حج له لاړ شي او حج بدل دی وکړي، نو آیا داسې کول درست دي که درست نه دي؟ که هغه مولي صاحب هغه په خپله حج نه یې کړی، چېرته په خپله حج نه یې کړی، نو داسې کول درست نه دي. حج خو به وشي خو مکروه دي په شریعت کې. هغه له اول خپل حج پکار دی، که په هغه باندې خپل حج کېدو او حج نه یې کړی او تا ولیږو، نو دغه حج مکروه تحریمي دی، حرامو ته نږدې دی. او که حج پې نه کېدو او تا ودلیږو، نو بیا حج خو دې وشو خو مکروه تنزیهي دی، دا مکروه دی. ښه اول دی هغه خپل حج کې دې سړی ولیږه حج له چې هغه مخکې حج کړی، بیا ټیک ته ضروري نه دی چې مولي صاحب دې لاړ شي. ما د یو خپل زوی دپاره په رشته دارو کې د یو جینۍ د هغه سره انګیجمنټ منګني کویدن رشته هغه مې کړې وه، خو نکاح نه وه شوې. اوس اختلافات راله، نو هغه رشته هغې ووي چې دا مونږ ته منظوره نه ده. اوس د هغې خلاف مونږ په هغې باندې کورټ ته ځو، شرعن او قانونن د څه حیثیت دی؟ حیثیت دا دی چې تاسو نکاح نه ده تړلې، صرف کویدن شوي. د کویدن هیڅ حیثیت نشته په اسلام کې، د نکاح حیثیت دی. که نکاح دې وله کړی وی په وخت باندې، اوس هغې نکاح نه شوه ماتولی. دا تاسو ته ما ابل ورځ وي چې په کویدن کې ګورئ نکاح تړئ، د کویدن هیڅ حیثیت نشته شرعي. د دې نه ډېرې مسلې جوړېږي، هغه یوه مسله پکې دا ده. پوه شوې؟ تا ته هیڅ حق حاصل نه دی، ته کورټ ته لاړ شې، نشته هیڅ حیثیت ستا نشته. اوس زه کاروبار سٹارټ کول غواړم، زما سره یو څو آپشنز دي. یو دا چې زه دا پیسې ورکم چاله په رشوت کې او نوکري پې وکړم سرکاري، او یو دا چې زه غټ کاروبار سٹارټ کړم یا وړوکی، کومه به راله بهتري؟ لکه زه کاروباري خو نه یم، خو زه دا خبره دې کړې ده، زما چې څونه تجربه ده، زما ذهن چې څه وایي، نو د غټې نوکرۍ نه وړوکی کاروبار ښه دی. د غټې نوکرۍ نه وړوکی کاروبار ښه دی، او د غټ کاروبار نه واړه یو څو کاروبارونه ښه دي. د غټ کاروبار نه
واړه یو څو کاروبارونه ښه دي دا زما تجربه ده تاسو کاروباریان یې زما نه په دې ښه پوهېږي یو زنانه د هغې خاوند وفات شوی هغه چې 4 میاشتې 10 ورځې عدت تېرئ په اسلامي تاریخ پې تېرئ که په نه په جنوري فروری مارچ په دې به تېرئ او که چېرته میاشت په نیمه کې شروع وي نو بیا ګوره یاد ساته چې شریعت فرمای قرآن مجید والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشره دا هغه میاشتې دي ګوره شریعت چې څومره څیزونه دي هغه متعلق دي په قمري میاشتو پورې دا چرته هم نشته چې دا اسلامي ده او دا غیر اسلامي ده اسلامي او غیر اسلامي میاشت نشته جنوري فروری اسلامي ده او محرم الحرام او سفر دا هم اسلامي ده اسلامي او غیر اسلامي نشته دوانه اسلامي دي تاسو ته مخکې ما دلایل ویلي د دې خبرې حکم شرعي احکامات چې متعلق دي هغه په قمري میاشتو پورې په محرم الحرام سفر المظفر ربیع الاول په دې پسې نه دی نه به حساب کوي جنوري فروری نه به حساب نه کوي او کومه میاشت نیمګړې ده نو د هغې 30 ورځې به پوره کوي ښه څو ورځې 30 ورځې به پوره کوي د هغې دقه حساب کتاب